دیز کی یو نصیحت آغا رونو تا چی طول ورز دا غوی بخوله باندې دا ټکی که افغانیان او پاکستانیانی دا جی پاکستانی دی او دا جی افغانستانی دی او دا جی پاکستان دی دا جی افغانستان او منگا غور او دوی غور او دا غور او دا غور او درلو او رالو درلو او رالو طولی کچه خلکو خبری چی تو پاکستانی نه که دی اسمان توقی جو تقوی دا بکنی ایشه نه او تا افغانستان نه که دا افغانستان پشان یو سلور پینزه ملکونه دا سر نور شی گنه او پا چغه وی چیزه دا افغانستانی ما او تقوی دا بکنی والله که زره برابرو منگ تخکاری اس را تم نخکاری بیا پختانه دا وی جی دا پانجابی دا جی لنگمار دا جی منگ پختانه دا دالخور دا تراش پا دقا دالخورو که دا داسی تقوادارو خیمه جی تا بہتا حیران شی دا سلفیت دا دعوت دا تاریخ یاد کئی دا سلفیت دا دعوت دا پختنو گره پیجندوم نا دا دقا پانجابیانو او دقا اردو جبو والا دی علاقو کی خور کرده دا غوی شاگردانو کی پختانو اغوی با دی خوراوڑه دی دا ایده که دا خبر پتانو پختنو زان سر جیب کی که دا تولی خبری آگا پختن سکے چی دین بکی نئی کنا بیام دا پانجابینو خو گوره دی نده گوره آگا پانجابی آگا انڈین آگا بنگالی آگا عربی آگا انگریز آگا افریقی والا زمونگ دا سر تاج دی چی کرد اللہ سر دوستی او آگا پختن پریدا چی پا کور کی دن نمی خپل روری او بیدینی زمان سر طبیعت نلگی خبر ختم شو تماتر عام پختن خبر مکو پختن کی دا زمان پا دی کور کی چی مخپل وینی کنا او دا اللہ سر نلگی زمان سر نلگی دا زمان دین دی او دا زمان دی طولو دین دی کنا دی سنه دا استاسو دا منحج دی کنا دی کنا دا پختو دا پارا با دین پریدو نا آگا پانجابی پا دیزی دی پا دیزی چی دیندار دی او آگا پختن که دا پاکستان دی و که دا افغانستان دی هیس راتم نخکاری چی بی دینه دی هیس راتم نخکاری شرابی دا خبری تا کم زینه که دا زده دی پیغمبر دا دی نصیحت تلاسه کوما چی عربی گوره پا عجمی گوره ندی عجمی پا عربی نده گوره نو سنگ پانجابی دا پختن نگوره ده یا پختن دا پانجابی نگوره شو نا الا بالتقوى چی تقوی بکرالا نو بیا دا افغانی چی دا افغانستان ده غوره ده دا آغا پختن ده چی دا پاکستان ده چی تقوی بکیو دا پاکستانی ده نگوره چی تقوی بکیو دا پانجابی تی غوره چی تقوی بکیو دا سعودی غوره چی تقوی بکیو مصری غوره طول خبر دا تقوی دا رنگ مال نسب بدن دا هر سزان سرکی دا معیار او تلا اگر تقوی چی تقوی بکی طول نوچت نو دا نن سبا دیر اهم نصیحت تزکی چی دا قیسی نن سبا دیر روانی منگا پلانے کار کو منگا پختانو دا پانجابیانو دا انڈیانو دا بنگالیانو دا پلانو پا دی کار نکی باز دا پلار نکا خبری ذکر کئی دیتا ڈڑا لگا ولی دا وی منگا ولی وی زمان دا پلار نکا تاریخ دے او دیندار خلقو اوی پا دین زان قربان کرے او دے با منظم نکئی خدا وی چی پلار نکم دیر دیندارو نو اللہ خوی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا خوی امت تیر شوئے دے اللہ بقول دا خوی دا عمل بدلور کی تالستا خبر خبرکوا ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا زوان اگر زوان ننے چی طول ورز دا قصے کی چی زمان پلار و زمان پلار زوان اگر زوان دے وی زدائما ها زدائما باز وی زمانگا نکا جیوی دا دیوبند نباری گاو نو تا خول اخکول تاریخ جوان دے ساتا لئی مونستنے کے او دستنے کے گیر برید تی سب آخری لی او جی نکا زمانگ دا دیوبند نباری گاو
که فارغ شو چې د هغه په نقش قدم روان شوی تا هغه ته ډډه لګولې چې هغه دیوبند نه فارغ و زمونږ نیکه چې وي پخوا د مکه مدینه کې سبقونه ویلو ښه نو بیا تا ورته ډډه لګولې ده د هغه دپاره خپل عمل دی او ستا دپاره خپل عمل دی